چې په کور کې میوه‌دار شجر لري د دیوال په سر بتل نظر لري بدګمانو خپل نیتونه مړانده دي منتظر بې سره نه دی سر لري. سلامونه ګرانو ملګرو، خپرونه د پښتو ادبي ملاقاتونه او دا وخت راغلی یو ملکنډ او د بټخیله پریس کلب ته. دلته مونږ سره یو ډېر ښه شاعر میلاو شو، جناب ګوهر علي ګوهر صاحب، چې ډېر زړه پورې لیک کوي او د هغه نه به تاسو ته خپل کلامونه اورو. تاسو به خوندونه ځینې پورته کوئ، نو تاسو له موږ سره پاتې شئ او له ګوهر علي ګوهر صاحب نه باقاعده کلامونه اورو. اول خو دلته ګوهر صاحب په خپل پروګرام کې هر کله وایي ډیره زیاته مننه اکرام الله امید صاحب او ستاسو کم د پروګرام چې کم نوم دی د پښتو ادبیونو ملاقاتونو، نو دا ډیر زیات د ستاینې دی. د دې نوم نه اندازه لګي چې دا سوچه ادب او د پښتو ادب چې کم دی د هغې سره چې کم تعلق لرونکي دي، نو د هغوی خواله تاسو ورځئ او دغه کوئ، نو تاسو ته هرکلی وایو. ډېره خوشحاله اوسئ سرجي. سرجي د شعر سره سره په ادب کې په نثر کې کار کوئ؟ بالکل جی، زما خو ابتدا چې ده نو زما ابتدا د طنز و مزاح ده، نو په هغې کې نثر او نظم دواړه زما دي. خو بیا وروسته اکثر مشران وایي چې یاره واقعي چې ما هم لیده په پریکټیکل کې چې طنز و مزاح میدان چې دا لمن چې دا ډېره زیاته تنګه ده، ځکه چې محدود دغه دي. نو اوس غزل هم لیکم او نثر هم لیکم، افسانه هم لیکم، تکل هم لیکم جي. کالم هم په اخبار کې چاپ کېږي، په اردو اخبارونو کې جي. ډېره ښه خبر ده سرجي. خبرې خو ډېرې زیاتې دي، خو چونکې زمونږ شعري مرکه ده، نو تاسو که زمونږ ملګرو سره خپل کلام شیر کوي، مونږ به خوند یې نه واخلو، هغه به هم خوند یې نه واخلي. غزل دی جي چې درد چې راځي نږدې کوي مې تا ته، درد چې راځي نږدې کوي مې تا ته، ستا بې رخي نږدې کوي مې تا ته، درد چې راځي نږدې کوي مې تا ته، ستا بې رخي نږدې کوي مې تا ته، او د ښایستونو به دې څه ووایم، د ښایستونو به دې څه ووایم، ګرانه بیخي نږدې کوي مې تا ته، د ښایستونو به دې څه ووایم، ګرانه بیخي نږدې کوي مې تا ته، او دا خوشبویانې او ښایسته رنګونه، دا خوشبویانې او ښایسته رنګونه، زرغون سپرلي نږدې کوي مې تا ته. مننه جي. او د ژوندون هره یوه کاړجنه لاره، د ژوندون هره یوه کاړجنه لاره، ازغي ازغي نږدې کوي مې تا ته. مننه جي. د ژوندون هره یوه کاړجنه لاره، ازغي ازغي نږدې کوي مې تا ته، او رقیب زما د زده نه دی خبر، رقیب زما د زده نه دی خبر، ما زوروي نږدې کوي مې تا ته، رقیب زما د زده نه دی خبر، ما زوروي نږدې کوي مې تا ته، او داسې په شغ په جنکو کې مزه، داسې په شغ په جنکو کې مزه، شوخې مستی نږدې کوي مې تا ته، داسې په شغ په جنکو کې مزه، شوخې مستی نږدې کوي مې تا ته، او زما ناراسته خلک نه خوښیږي، زما ناراسته خلک نه خوښیږي، مسته ځواني نږدې کوي مې تا ته، او چې د پملا کې ورته خم نه راځي، چې د پملا کې ورته خم نه راځي، دا برغ منګي نږدې کوي مې تا ته، او ګوهر ستا غزل به وایم اوس، ګوهر ستا غزل به وایم اوس، ستا شاعري نږدې کوي مې تا ته. ډېره مننه. یو غزل که بل زموږ ملګرو سره پیش کړي. مننه جي. بل غزل دی جي چې په ساز کې را یادېږي، په نغمه کې را یادېږي، په ساز کې را یادېږي، په نغمه کې را یادېږي، جانان راته د ژوند هره لحظه کې را یادېږي، په ساز کې را یادېږي، په نغمه کې را یادېږي، جانان راته د ژوند هره لحظه کې را یادېږي، او د راز و نیاز خبرې خاموشي تنهایی غواړي، د راز و نیاز خبرې خاموشي تنهایی غواړي، جانان چې راته تل په نیمه شپه کې را یادېږي، او رهزن نه و رهبرو پښتانه یې ټولول، رهزن نه و رهبرو پښتانه یې ټولول، خوشحال او رتنبور هره مصره کې را یادېږي، رهزن نه و رهبرو پښتانه یې ټولول، خوشحال او رتنبور هره مصره کې را یادېږي، او په مونږ به تیرېده د هاړ غرمه د سترګو رب کې، په مونږ به تیرېده د هاړ غرمه د سترګو رب کې، چې نن هم پې راځم
ستا په کوڅه کې را یادېږي ډېر ښه دی جي واه په مونږ به تېرېده د هاړ غارمه د سترګو رب کې چې نن هم پې راځم ستا په کوڅه کې را یادېږي ډېر ښه دی جي او که سمه ده که غر دی که صحرا ده که سیندونه که سمه ده که غر دی که صحرا ده که سیندونه تسبیح او ثنا اورم په سجده کې را یادېږي ډېر ښه دی که سمه ده که غر دی که صحرا ده او سیندونه تسبیح او ثنا اورم په سجده کې را یادېږي ډېر ښه دی جي او دنیا جهان جهان کړي زه جانان جانان کومه دنیا جهان جهان کړي زه جانان جانان کومه ستا نوم راته ردی په قافیه کې را یادېږي ډېر ښه دی جي دنیا جهان جهان کړي زه جانان جانان کومه ستا نوم راته ردی په قافیه کې را یادېږي ډېر ښه او که نظم دی که نثر مصنوي که قصیده ده او جي که نظم دی که نثر مصنوي که قصیده ده ګوهره په غزل او په ټپه کې را یادېږي ډېر ښه دی ډېره زیاته مننه ګوهر علي ګوهر صاحب ستاسو چې موږ ته وخت راکړو دومره ښکلي غزلونه ستاسو زموږ په ملګرو باندې پیرزو شو نو ملګرو دا وخت زموږ د خپرونې هم وخت سرته رسیږي نو په راتلونکو نورو خپرونو کې بیا به یو ځای کوو موږ ټول ملګرو ته راکړي د لوی الله په امان